بسم الله الرحمن الرحیم. یولسم نمبر قصص النبیین الجزء الاول. سبق دې زمونږ اساسي دعوت الوالدی، دعوت والد ته، پلار ته. ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار ته دعوت. و اراد او اراده وکا ابراهیم علیه السلام ان يدعو دا چې دعوت ورکړي والده خپل پلار ته ایضا هم د کرنګي. فقال بسویلی له هغه ته واراد ابراهیم ان يدعو والده ایضا فقال له اراده وکړه ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا چې دعوت ورکړي خپل پلار ته هم دغه شان. نو ویلی هغه ته یا ابتی زما پلاره لم تعبدو ولی ته عبادت کې ما لا يسمع هغه چا چې نه اوري ولا يبصر او نه ګوري. ای زما پلاره ته ولې د هغه عبادت کې نه هغه اوري او نه هغه ګوري، یعنی نه اورېدل کولی شي نه کتل ته هغه ته ولې عبادت کې. ولې تعبدو ته عبادت کې ما د هغه لا ينفع چې نفع نه رسوي ولا يضر او ضرر هم نه رسوي. ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر ته ولې عبادت کې د هغه چا چې نفع او ضرر نه رسوي. یا ابتی ای زما پلاره لا تعبد الشیطان ته عبادت مه کوه شیطان د شیطان. یا ابتی لا تعبد الشیطان ای زما پلاره ته د شیطان عبادت مه کوه. یا ابتی اعبد الرحمن ای زما پلاره عبادت کوه د رحمان ذات. یا ابت اعبد الرحمن ای زما پلاره عبادت کوه د رحمان ذات. وغضب او غصه شو والده ابراهیم والد د ابراهیم علیه السلام. وقال ویلی انا ذا اضربک زتا وهم فترکنی ما پریږده ولا تقل شیئا ولا تقل موایا شیئا هیڅ شیز. وغضب والد ابراهیم وقال انا اضربك فتركني ولا تقل شيئا. غصه شو والد د ابراهیم علیه السلام او ویلې چې زتا وهم ما پرېږده ما ته یې سم مه وایه. وکان و ابراهیم علیه الصلاة والسلام حلیما یعنی حلیم زغم والا. فقال ویلې لوالدی خپل پلار ته سلام علیک سلامتیا دی وي پتا باندې. و ابراهیم علیه الصلاة والسلام حلیم ویل خپل پلار ته چې سلامتیا دی وي پتا باندې. وقال له ویل هغه ته چې انا اذهب زم من هنا دلتنا وادعو ربي ز الله نه غواړم. وقال له انا اذهب من هنا وادعو ربي ویلی ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار ته چې زما دلتنا ز الله نه غواړم. وتأسف او افسوس کو ابراهیم علیه الصلاة والسلام جدا ډیر. وتأسف ابراهیم جدا او ډیر افسوس کو ابراهیم علیه الصلاة والسلام. واراد او اراده وکا ان یذهب دا چې لاړ شي الى بلد په طرف ته خار آخر بل. واراد ان یذهب الى بلد آخر او اراده وکا دا چې لاړ شي بل خار ته. ويعبد ربه وعبادتو کی د رب خپل. ويدعو الناس او خلق روبلی الى الله الله تا. یعنی ډیر افسوس کو ابراهیم علیه الصلاة والسلام اراده وکړه دا چې لاړ شي بل خار ته او الته د خپل رب عبادتو کی او خلق چې دی روبلی الله طرف ته.